بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. د سهار انعکاس خپرونه دوام لري. وروستۍ برخه ده. وړاندې مو هم موضوع یادونه وکړه چې نن په دې باندې بحث او خبرې کوو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان سولې په تړاو چې دغه کوم 9 پړاو خبرې ترسره شوې، د زلمي خلیلزاد د امریکا د سولې لپاره ځانګړی استازی او ترڅنګ یې د افغان طالبانو ترمنځ دغه نو ولسمشر ټرمپ لغوه اعلان کړي او د په خپل هغه ټویټ کې په اعلامیه کې ویلي دي چې په کابل کې د وروستیو خونړیو بریدونو په غبرګون کې چې وروستی هم په ششدره کې و چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون پکې هغه وژل شوی و او ترڅنګ یې 12 بېګناه ملکي افغانان پکې په شهادت رسېدلي وو. د دې په غبرګون کې دغه خبرې کړې وې. ټرمپ ویلي و چې د په ډیوډ کمپ کې د طالبانو له مشرانو او ولسمشر اشرف غني سره لیده کتنه درلوده او دا یې هم لغوه اعلان کړې ده. په دې باندې بحث خبرې کوو چې دغه د خبرو لغوه کېدل په ټوله کې څه پیغام لري، ترڅنګ د دغې پایله د افغانستان راتلونکي باندې څومره اغېز کوي، په خاص ډول په ولسمشریزو ټاکنو باندې به اغېز ترسره کړي که ترسره به یې نه کړي. په دې موضوع به بحث خبرې کوو. میلمانه به هم زموږ پوښتنې ځوابوي. ترڅنګ تاسو هم کولی شئ خپرونه کې اړیکې ونیسئ، خپل پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. موږ سره په خپرونه کې 2 قدرمن میلمانه دي. عباسین بهیر د چارو شنونکی او ترڅنګ یې استاد همایون امان د سیاسي چارو شنونکی. دواړه ستړي مه شئ. سهار مو بخیر. مننه. ښه راغلاست استاد بهیر صاحب. ښه راغلاست تاسو. مهرباني. پیل به نو امان صاحب نه وکړو. صحیح. امان صاحب 9 پړاو خبرې د امریکا د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد او ترڅنګ یې د افغان طالبانو ترمنځ وي. تاسو په جریان کې ټول او داسې اټکل کېده چې دغه کوم توافقنامه چې دا به نهایي کېږي او دلته به بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي. خو ولسمشر ټرمپ دغه هر څه لغوه اعلان کړه. څه پیغام په ټوله کې دغه پریکړه له ځان سره لرلی شي یا کوم مسایلو چې ټرمپ یې دې ته اړ کړ چې دغه ټول مذاکرات چې 9 پړاو کې ترسره شو لغوه اعلان شي؟ مننه. سلام تاسو ته، ستاسې تخنیکي همکارانو او څنګه زموږ استاد میلمه او د انعکاس ټلویزیون ټولو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دې کې شک نشته چې افغانان د سولې تیږې نه دي. افغانان سخت د سولې لیواله دي، د سولې تیږې دي او سوله غواړي. خو موږ د مخکې نه دا غږ کړی چې سوله غواړو، باعزته سوله غواړو. داسې سوله غواړو چې زموږ هر څه پکې خوندي اوسي او که چیرته داسې نه اوسي نو دغسې سوله چې کله خبره منم کله نه منم، دا کوم دا نه کوم. تاسو وایئ چې افغانان سوله غواړي. ټول افغانان مو ویل. نو دا جنګ خو بیا د افغانانو نه دی. نو دا خو سوله غواړي خو جنګ خو افغانان بیا نه کوي. نو دا جنګ د چا دی؟ نوې خبره نه ده. دا خو پخوانۍ خبره ده چې دا جنګ تحمیل شوی جنګ دی په موږ باندې. صحیح ده. خو خبره په دې کې ده چې دلته د دې خبرو دپاره، د دې مسایلو دپاره، د دې 9 پړاوه ستونزو دپاره چې دا 9 پړاوه ستونزې وګالل شوې، خبرې وشوې، بحثونه وشو او د دې دپاره مثبتې نتیجې ته ټول خلک سترګې په لاره وو چې یو مثبته نتیجه به د دې نه راوځي. افغانان به ډېر په خوشحالۍ سره دغه ورځ ونمانځي او د دې خوشحالي به وکړو. دغه 40 کلن ناورین چې دلته تیر شوی دی د دغې تنده به بې ماته کړي. خو په ډېر تاسف سره چې کمې خبرې چې د خلیلزاد د خوا نه وړل کېدې راوړل کېدلې، دې کې د افغانستان حکومت ته او د افغانستان ملت ته شکونه پیدا کېدل. لکه ولې چې ټولې خبرې د پردې تر شا وي. یوه خبره هم ښکاره نه وه چې موږ په څه بحث کوو، څه غواړو، طالبان څه غواړي، موږ څه غواړو او په نهایت کې به پریکړه څه رقم یو شمېر خبرې خو بیا رسنیزې شوې وي او څه خلک پرې خبر شول، خصوصا ولسمشر سره بعضې د هوکړلیک بعضې مادې شریکې شوې وي، رسنیزې شوې، د امارات جمهوریت موقت حکومت د پوځیانو د وتلو مسله، د نظام د جوړښت د سهم اخیستنې، بهرنۍ خواوې پاکستان، سیمې نور هیوادونه، امریکا، روس، چین، دا ټولې تقریبا یو لوړه فیصدي یو څه رسنیو ته راغلې وه. دا چې دقیق هغه مسوده د هوکړلیک رسنیو ته نه وه راغلې، هغه جدا خبر ده. خو څه مادې وي او فکر کوم هغه مادې چې ډېرې جدي وي
او اختلاف یې په سر موجود و دا د سولې د خبرو لغوه کېدل هم فکر کوم د هماغې له امله وشوي وي. هغې کې یو د امارت مسله وه او د جمهوریت مسله وه، د موقت حکومت موضوع وه، پکې دا اختلافي مسایل وه. زما په نظر ځواب ورکړئ په بخښنې سره اړیکه لرو. شمس الحق امیري صاحب موږ سره په اړیکه کې دی. سلام ستړي مه شئ خپرونې ته. امیري صاحب تاسو زموږ غږ اورئ؟ السلام علیکم خورې ښه جوړې تکری صاحب د ښه دی. سلام ته دی وعلیکم. ښه راغلې خپرونې ته. مهرباني موضوع په تړاو ستا نظر. تاسو ته ستاسو همکارانو ته سلام او بعد سلام. دا سوله په باره کې تاسو غږېږئ که نه؟ بلکل. افغانستان کې دا زلمې خلیلزاد چې هلته ځي او راځي دا سوله دا خو نور هم امني افغانستان کې زیاته شله. ارضي کې ماینونه دي، ارضي کې هدف وجنه ده. نو مونږ غواړو چې دا سوله په انتظار د سولې دا نه هم پړاو ته ناستو چې نور لاسلیک کېږي. مونږ خو نور هم مایوسه شلو، دې خلکو دې طالبانو نور هم مونږ مایوسه کړو. ښه، خو اوس دغه نهه پړاو خبرې لغوه اعلان شوې ورور امیري صاحب. دغه نهه پړاو خبرې چې وشوې د امریکا ولسمشر دا لغوه اعلان کړلې. صحیح ده، ډېره مننه امیري صاحب، ستاسې اندېښنه وه او هغه هیله چې تاسې لرله دا مخکې امان صاحب ویل چې ټولو هیوادوالو ارمان دا و چې د دغې خبرو نه مثبته نتیجه ترلاسه شي او نتیجه مثبته دا معنا چې جنګ ودرېږي، وژنې ودرېږي، دا هر ورځ چې وینې تویېدنې دي د افغانانو بېګناه افغانان وژل کېږي، هدف د سولې دا و. امیر صاحب فکر کوم چې موږ سره اړیکه پرې شوې، مننه ترې کوو، موږ به مېلمنو سره شریکه کړو. بهیر صاحب را به شو تاسې ته امان صاحب سره مخکې مونږ د هغه برخې مادې چې اختلافات پرې موجود و او نهم پړاو خبرونه وروسته چې کوم مسوده جوړه شوې وه د هوکړلیک دپاره هغه شریکه شوې ومه خو رسنیزه شوې نه وه، بعضې مادې هغه خلک پرې پوه وه او د نهم پړاو نه وروسته بیړنۍ کومه ناسته چې وشوه د طالبانوسره د خلیلزاد په مشرۍ باندې دی کې تمه او توقع دا وه د ولسمشر سفر ځنډېدل د اشرف غني امریکا ته داسې یو ګونګوسي و چې هغه اندېښنې چې ولسمشر اشرف غني لري د طالبانو سره د هوکړې په برخه کې چې دا سوله چې پایداره سوله د نوموله هغه سوله به ونه اوسي، دلته به بیا جنګ واوسي، افغانستان راتلونکی به په خطر کې اوسي. امریکا خصوصا خلیلزاد به هغه په پام کې ونیسي، هغه مادې چې د افغانستان لپاره په ضرر دي هغه به اصلاح کړي. خو ولې اوس پرېکړه دا وشوه چې خبرې لغوه اعلان شي او طالبانو سره د امریکا خبرې نور ادامه نه پیدا کوي. دا چې وروسته به څه کېږي دا به راتلونکی بیا ځوابوي چې ګورو به چې څه به کېږي. اوسنۍ خبرې چې نهم پړاو ته رسېدلې وي او هر پړاو کې موږ د بې شمېره چاودنو شهیدان هم وو او ستاسې غوندې چارو شنونکو همدا ویل چې او حتی طالبانو خپله دا ادعا کوله چې موږ ځکه بریدونه کوو چې موږ ضعیفه ونه ښودل شو، ام سوله کوو ام جنګ کولی شو. په یعنې وخت کې ذبیح الله مجاهد دا خبره کړې وه، رسنیو ته یې کړې وه. دغه ډول خبرې د دې خبرو لغوه کېدل ستاسې له انده ولې لغوه شوې؟ په کار وه څه په کار وه؟ د طالبانو دپاره څه په کار وه؟ نظام دپاره څه په کار وه؟ افغانانو څه غوښتل؟ څنګه ارزوئ تاسې په ټوله کې؟ مهرباني. بسم الله تعالی. اول تاسو ته د تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. یو څه چې ډېر مهم دي یو هغه سیاسي فرمول دی چې سیاسي اشتباهات د جبران وړ نه دي. د نن 18 کاله مخکې د سیاست په سټیج باندې یوه اشتباه وشوله او د سپټمبر د 11مې پیښه چې نړیوال سوداګریز مرکز یې ونړوه، په امریکا حمله وشوله، د طالبانو حکومت پکې قرباني شو او ړنګ شو او د منځه لاړه. نن ټیک 18 کاله وروسته په هماغه میاشت کې یوه چاودنه د کابل د دې باعث شوله، د دې سبب وګرځېدله هغه چې پړایم طالبانو په خپله په غاړه باندې اخیستې وه، د دې سبب وګرځېدله چې دا خبرې سبوتاژ شي. موږ هیلهمند وو چې د سولې خبرې هغسې مخته لاړې شي چې افغان ملت او افغان ولس یې غواړي. متاسفانه چې دغه خبرو دغه څومره بهیر چې روان و او بیا بالاخره په د نهم پړاو کې چې کوم هوکړلیک برابر شوی و هغه تر ولسمشره راورسېده او دلته یې هغوی ته وښوده. په هغې کې هم یوه غټه اشتباه چې شوې وه هغه دا وه چې د اسلامي امارت کلمه ذکر شوې وه چې دا د افغانستان د حکومت سره معادل د بل حکومت په رسمیت پېژندلو معنا یې لرله.
نو زمونږ حکومت په دې باندې اعتراض وکړ او هغه اعتراض یې تر ډېره حده صحیح و منطقیم و او همدا و چې د همدغلته لږ وضاحت ورکړئ د امارت او جمهوریت په برخه کې چې طالبانو ولې ټینګار کولو د دې فایده څه وه د هغو دپاره د افغانانو لپاره فایده څه وه او جمهوریت باندې دلته د افغانانو ټینګار او خصوصا د اوسني نظام ټینګار دا په کومو دلایلو لږ لنډې خبرې وکړئ تاسې وضاحت په دې باندې به لږ وضاحت وکړو لږ وروسته اول دا خبرې ته ادامه ورکوم د طالبانو یو غټ مشکل دا دی چې دوی د سولې په خبرو کې هیڅ ډول انعطاف ونه کړ کټ مټ هماغه څه وغوښتل چې تر دې نه هم پړاو هم چې راورسېدل د امریکایانو سره دوی چې څه غوښتل هغه یې وکړل یعنې غټه ستونزه دا ده چې دوی د سولې په خبرو کې انعطاف نه کوي او اصول دا دی چې باید انعطاف وشي بالکل حکومت انعطاف وکړو انعطاف یې وښوده حتی رئیس جمهور اعلان وکړ چې راشئ زه په اساسي قانون هم در سره خبره کوم که تاسې غواړئ چې په دې کې تعدیل راولو په دې کې هم تعدیل راولو که تاسې غواړئ چې د نظام په اډانه کې اصلاحات راولو په دام راولو دې ته هم حاضر او آماده یو نو ډیره مهمه دا ده چې طالبان د سولې په خبرو کې انعطاف باید کړی وي او هغه انعطاف همدا و چې دوی د اسلامي امارت د کلمې نه تیر شوي وي او هماغه د طالبانو اسلامي تحریک لیکل شوی او په دې معاهده کې نو دا به دومره جنجال برانګیزه مسله نه وه کله چې افغان حکومت غبرګون وښوده او د افغان حکومت غبرګون هم د ملت د ارادې تمثیلونکی و چې موږ لږ تر لږه وشو کولی یوه پایداره هماغه پایداره سوله چې افغانستان کې بیا څوک د چا په کور باندې د طالب په نوم چاپه وانه چې او نه څوک د ملي اردو د سرباز د جنازې نه انکار وکړي یعنې داسې یو اصول چې ټول باید په یو آرامه فضا کې ژوند ولرو نو دې د امریکایي سیاستوالو د امریکایي چارواکو او حتی د نړیوالو مسؤلینو پام یې ځان ته راواړو دې خبرو او بالاخره پرون په فرانسه کې د امریکا د دفاع وزیر اسپر څرګندونې وکړلې او هغه وویلې چې طالبانو سره د سولې معنا دا نه ده چې موږ هر څه د لاسه ورکړو نه موږ باید په افغانستان کې د یو بل جنګ مخه نیولې واوسي پمپ یې وویلې چې زه دغه معاهده نه لاسلیک کوم ځکه چې دې کې د امارت کلمه راغلې ده سنا مجلس د خلیلزاد نه د وضاحت غوښتنه وکړه چې باید راشي په علني توګه باندې دوی ته وضاحت ورکړي چې څه یې کړي کمې خبرې مخته تللې دي نو همدا ټول غبرګونونه د دې سبب شول چې ټرمپ غبرګون وښوده او ویې ویلې چې دلته یو باریکي شته دی چې رسنیو صحیح دغه نه دی راخستی هلته کال ډاف راغلی دی کینسلډ نه دی راغلی یعنې دا خبرې لغوه شوي نه دي ویلي دي چې دا ودرېدلې که نه تعطیل شولې که مفهوم ته یې واخلو هغه د متن نه نو مفهوم دا دی چې دا خبرې ځنډول شوي دي هیله دا ده چې طالبان د دغه څه چې تیر شول د نهم پړاو نه وروسته تر دې دمه دې نه یو برداشت کړی یو اخیستنه یې کړي او هغه اخیستنه بالاخره باید په دې تمامه شي چې طالبان باید د سولې په خبرو کې انعطاف وکړي که موږ غواړو چې واقعا سوله راشي نو د سولې دپاره انعطاف ضروري دی د امارت او جمهوریت په اړه یوه لنډه څرګندونه وکړم مهرباني زموږ خلک چې جمهوریت غواړي جمهوریت په دې معنا باندې چې د تیر جهاد په دوران کې پاکستان کې جهادي تنظیمونه راټول شول او ټول ویلې چې انتخابات کول چې دي او ریاست جمهوریت ته ودرېدل او کاندیدېدل دا ټول شیونه چې دي دا تحریم دي حرام دي په اسلام کې نشته هغه رساله هم شته ما سره په کور کې موجوده ده خو د هغې نه وروسته چې کله حکمتیار صاحب د کرزي د حکومت په مقابل کې جنګېده نو هغه ویلې چې ټاکنې د بیعت نامل بدل دی یعنې پخوا لاس په لاس بیعت کېده اوس ټول خلک نشي کولی چې هغه بیعت وکړي نو دا رایه چې دا خپله هغه بیعت یو بدیل شی دی نو بناء ټاکنې چې دي دا روا دي په دین کې اساس شته دی دغه شته دی نو په دې اساس باندې هیڅ کله موږ نه غواړو چې د حل اهل حق په نوم باندې یو شورا یو څو محدود کسان هلته پکې ناست دي او هغه د ټول افغانستان سرنوشت د هغوی تعیین کړي دا هیڅوک هم نه غواړي جمهوریت یو اصل همدا چې ټاکنې به پکې کېږي ورته خپل د خوښې کاندید ته به رایه ورکړي او امارت بیا دا معنی چې هلته ټاکنې نشته یو څو کسان دي یو مشر ټاکي چې دا ستاسو مشر شو ملت ته وایي دا ومنئ یو کم لرو دا ځواب کو محمد هاشم ورور موږ سره په اړیکه کې دی سلام ستړي مشي خپرونې ته سلام د دې وعلیکم هاشم ورور ښه راغلی خپرونې ته مهرباني موضوع په تړاو ستا نظر یا پوښتنه در سره شته و خو رشته دی را سره مهرباني امریکا او طالبان سری خو دا صلح نه غواړي دا د
د افغانستان دا د ملت دا د ولسونو په سترګو کې خاورې اچوي او باید چې دا خاورې نه امریکا او نه طالبان دا د ولسونو په سترګو کې واچوي که نه امریکا هم په دې حقیقت پوهېږي او طالبان هم په دې حقیقت پوهېږي چې دا راځي او دا دونه جنګونه او دا دونه حسابونه که نه چې یو خواته صلح ده څوک چې صلح کوي اول وربند وکړي خلیزداد هم چې دی که نه دا 9 پړاوه خبرې وکړې نه پکې وربند شته نه ښه شته نه پټې پټې د پردو د شاته خبرې کوي نه افغان ولس خبرې او نه لوړپوړي چارواکي خبرې وه آخر کې دا 9 پړاوه خبرې بې نتیجې راوتې خو دا کوم چې دي که نه دا موږ افغانان نور څوک نه شي غولولی او په دې باندې هر افغان پوه دی چې ورور حقیقت څه شی دی او نور د وخت نه نیسم په خدای دې سپارم. ډېره زیاته مننه هاشم ورور له تاسو نه چې خپل هغه احساسات مو له موږ سره شریک امان صاحب په ټوله کې که څه هم تا هم یادونه وکړه چې ټول افغانان د سولې تږي دي او ډېر شمېر خلک سره دي چې دغې پروسې ته یو ډول د شک په نظر باندې کتل اول نه خو بیا هم په تمه اوس تر ډېره خلک وایي چې له اول نه دغه دواړه ډلې رښتینې نه وي تر څو سوله ترسره کړي حقیقت هم دغسې و ځکه مثلا یو مسله یاد شو چې خپله د امریکا ډېر سیاستوال ډیپلوماټان نور هیوادونه هغې هم دغې د سولې توافقنامه چې کومه دي ته یو ډول د شک په نظر باندې کتل اندا چې د دفاع وزیر د امریکا پرون بهیر صاحب هم یادونه کړه هغې هم ویلې د هغې سنا مجلس غوښتنه وکړه افغان حکومت څو ځله ولسمشرۍ ماڼۍ اندېښنه څرګنده کړې وه په ټوله کې داسې څه و چې خلک یې شکمن کړي وو اساسي خبره دا ده چې کله چې یوه جرګه کیږي یا په یو موضوع باندې بحث کیږي د دوو متخاصمو ډلو ترمنځ د هغې د خبرو سرې کېدل دا صحیح ده خو تر دې اندازې پورې نه چې ټول خلک شکمن کړي اوس د افغانستان ملت بلکې یو تعداد هیوادونه په دې باندې شکمن شوي چې دا د پټو پردو تر شا څه خبرې روانې دي دا موضوع څه شی دی ګورئ خلیلزاد ویلې چې موږ په 4 مواردو باندې توافق وکړو چې اول د تروریزم مسله ده چې د افغانستان نه به خطر نه امریکې ته او د امریکې ملګرو هیوادونو ته دویم د خارجي قواو وتل دي او دریم مسله دغه وه د اوربند مسله وه دغه او څلورم مسله بین الافغاني دغه خبرې وي مذاکراتو خو زما په نظر چې دغه اول سر نه تر دا اوسه پورې د طالبانو ټینګار دا و چې بین الافغاني خبرو ته ضرورت شته خو د نورو افغانانو سره د افغانستان د حکومت سره دوی خبرو ته تیار نه و یو نقطه ډېره دغه هم دا وه یو بله یې دا وه چې د خارجي قواو مکمل وتل دا یې دوه او دریم مسله دا وه چې امارت اسلامي مسله وه چې لکه مخکې چې اشاره ورته وشوه چې دوی د دې خبرې نه هېڅکله په شا نه شو فکر کومه چې د افغان حکومت سره د مذاکراتو خبره په دې مسوده کې یو هوکړلیک منل شوی وه نه امضا شوي هوکړلیک کې چې د خلیلزاد سره یا د امریکا سره د خبرو نه وروسته یا د هوکړې نه وروسته به هغه یوه ماده پکې دا وه چې افغان حکومت سره به مذاکرات کوي طالبان او دا سهیل شاهین چې په قطر کې د طالبانو د استازو ویاندوی هغه دا خبره کړې خو بار بار چې دا برخه موږ منلې ده او مذاکرات به کوو د پوځیانو د وتلو مهالویش هم وروستی شوی و ټاکل شوی و چې لومړي سر کې به څومره وځي او بیا نور به تقریبا 1.5 کال یا زیات کم دغسې اندازه کې پاتې کېږي بیا په قرار به هغه موز دې باندې هم هوکړه شوې وه طالبانو دا ورسره منلې ګوره نصرت صاحب د اول نه تر دا اوسه پورې د دوی خبرې زګزاګ وي یعنې مستقیم خبرې نه وي دا خپل هغه خبرې دي چې د سهیل شاهین له خولې نه رسنیو ته یعنې ویلي سهیل شاهین یو ځل یو څه ویلي بیا به بل څه ویلي همدغسې خلیلزاد هم خبره د دې په رد کې تر اوسه نه ده اورېدل شوې چې رسنیو ته راغلې ده خو وروستۍ خبرې چې ما وکړي دا د هغه له خولې خبرې دي رسنیو کې دا چاپ هم دي په سایټونو کې هم شته دی د هغه د خولې نقل قولونه راغلي دي اوس یو هغه چې د دې اورېدونکي پوښتنه به هم ځواب شي هغه دا ویل چې طالبان او امریکا په خپلو منځو کې سره ښه جوړ دي او ښه سره پوهېږي چې مشکل څه دی او کوم خواته روان دي او څه کوي د خلیلزاد چې کوم هوکړلیک امضا کېدو ته چمتو کړی و د طالبانو سره او بیا کابل ته راغی دلته یو خصوصي رسنۍ سره مرکه هم وکړله او د طالبانو په اړه ډېر ښه نظر ورکړه
یوه خبره یې دا وکړه چې طالبانو په اړه څنګه فکر کوي دغسې نه دي دا ډېر وطن دوسته خلک دي یوه خبره یې دا هم کړې وه هغې نه وروسته بیا د چارو شنونکو دا ویل چې د امریکا دریځ د طالبانو په وړاندې دا خو ډېر زیات د خواخوږۍ نه ډک دی ډېر مثبت دی او د پردې تر شا څه خبرې روانې دي چې امریکا داسې خبرې کوي د طالبانو په اړه او حتی یو ډول د افغانستان د واکمن په سترګې ورته وکتل نظام دلته دی قراردادونه دلته شوي دي هوکړلیکونه دو سره شوي د امنیت په برخه کې اوس مستقیمه د طالبانو سره د دې ملت په برخه کې تړون لاسلیک کیږي یعنې داسې یو ګنګوسي و چې اول کې چې طالبان افغانستان ته دلته راغلل امریکا یې حمایت او ملاتړ وکړه د پاکستان په مرسته باندې او دا خو هماغه طالبان دي او پخوا چې څه ویل کېدل چې امریکا یې ملاتړ کړي د طالبانو دغه د اوس ګوره ثابته شوه دا رښتیا هم خپلو منځو کې سره جوړ دي د دې اورېدونکي د پوښتنې په وضاحت ما دا خبره وکړه څه وایي د دې اورېدونکي په ځواب طالبانو امریکا ورسره جوړ دي خلکو سترګو کې وایي خاورې شین دي یو ځل اړیکه اخلو عزیز احمد ورور موږ سره په اړیکه کې دی سلام ستړي مه شئ خپرونې ته سلام بلې تاسو ته درنو مېلمنو ته عزیز احمد ورور تاسو زموږ غږ اورئ اورم ستاسو غږ راځي تاسو ته سلامونه او ستاسو درنو مېلمنو ته سلامونه سلام ته دی وعلیکم ښه راغلئ خپرونې ته مهرباني موضوع په تړاو دی نظر پوښتنه تاسو خو ډېره ښه موضوع ټاکلې ده خو په دې باندې یعنې افغانستان ټول وګړي خبر دي او اوس پوهېږي په دې باندې چې وروستانو دلته ماتې خوړلې ده او امریکې هم دلته ماتې وخوړه اوس نه غواړي چې دغه خپله ماتې دلته ومني دلته یې خلیلزاد صاحب ولېږه او دلته یې خبرې وکړي پړاوونه یې تېر کړه دا هر څه برابر کړه خو اوس هم د طالبانو سره هغه موافقې ته ونه رسېده نو زمونږ غوښتنه د خلیلزاد صاحب نه دا ده چې ته راغلی او د افغانستان په اړه د دوی سره بحثونه وکړه دوی اوس هم مذاکرات چاپېره دي خو ولې د افغانستان د حکومت سره دوی نه کیني ولې خبرې ورسره نه کوي ډېره زیاته مننه ستاسو نظر موږ واخیسته مهرباني ډېره زیاته مننه امان صاحب بلند ځواب ورکوي بیا بهیر صاحب ته یوه خبره پوښتنه هم خلیلزاد صاحب نه ده یوه پوښتنه بله هم اضافه وکړه امان صاحب زما د نورو پوښتنو په تړاو باندې وایي چې دا هر پړاو د سولې خبرې به چې کله کېدلې هغې نه وروسته بیا لکه جنګونو زور اخیسته چاودنې به کېدلې وایي چې دا هر پړاو خبرو کې په دې باندې توافق کېږي چې څنګه جنګ زور واخلي لکه دا د عوامو د خولې خبره ده د افغانانو د خولې خبره ده فیسبوک کې به هم لیکلي کېدل د هماغې پوښتنو سره دا هم یو ځای مهرباني مننه اوس موضوع په همدې کې ده چې سوال د افغانستان خلکو ته همدا پیدا کېده چې کله د دوو متخاصمو ډلو ترمنځ د خبرو زمینه مساعدېږي دوی خبرو ته کینی باید یو څه سړښت راشي او هغه سړښت په دې معنا ده چې موږ سوله غواړو یعنی جنګ ودرېږي اصلي هدف دا دی یعنی جنګ باید سوړ شي یعنی دا بیا د دواړو ډلو داسې دغه کېږي ښکارندوی کوي چې دا دواړه ډلې حاضر دي چې سوله غواړي یوازې یو ډله نه غواړي سوله دواړه ډلې خو دغه جنګونو موږ ته دا ثابته کړه دغه زیات انتحارات او انفجارات او وژنو او هر رقم مسایلو دې موږ ته دا تشویش پیدا کړه چې دا څه رقم سولې خبرې دي چې هلته خبره د سولې کېږي هر پړاو کې اطمینان ورکول کېږي چې دغه خبره خلاصه ده موضوع حل ده ستونزې حل شوي دي نور مشکل نشته بیا به دومره قوي جنګ شروع شو چې یا به یو ولایت باندې حمله وشوه یا به دومره قوي بمباري وشوله چې هغه سیمه به بیخي د خاورو سره خاورو شوه دغه پخپله سړي ته شک پیدا کوي دا موضوعات د دې دغه ښکارندوی و چې د نیت د سولې ډېر کم و نیت فقط د خبرو د وخت ضایع کولو د وخت وژلو خبره وه چې وخت کشي وشي نو د سولې دپاره ډېر کم فکر و ډېر کم او نتیجه یې همدا شوه کله چې د یو شي دپاره سړی پاک نیت ونه لري صادقه نه اوسي ثابت قدمه نه اوسي کار نه ترسره کېږي هغه همدغسې په نیمایي کې پاتې کېږي اوس که ټرمپ خبره ځنډولې ده او که ختمه کړې ده که لغوه کړې ده دا دواړه موږ په دې پوهېږو چې یو خو سړی واقعیت ته نظر وکړي ټرمپ د افغانستان د حکومت سره تر 2024 کاله پورې امنیتي تړون لري
دا د دې امنیتي تړون نه دغه نشي تخطي نشي کولی دا مجبور دی د دې قواوې د افغانستان د خاورې د افغانستان د حکومت ساتنه وکړي تر هغې پورې کله چې دغه 2023 کال پوره کیږي د دوی دا تړون ختمیږي بعد د هغې نه که نوی تړون کوي هم د دوی خوښه ده او که نه یې کوي لغوه کوي هم د دوی خوښه ده نو بیا کیدای شي وروسته د هغې نه چې دوی هر څه تصمیم نیسي په دې هکله خو د دې نه مخکې د خپل هغه امنیتي تړون په اساس باندې د خپل تعهد په اساس باندې دوی افغانستان نشي وتلی دوی څنګه نو د طالبان سره پرېکړه وکړه چې موږ به وځو موږ به د دې اصلا هغې یوه برخه ښودلې ټول نه دي ښودلې تقریبا 15,000 او څو پوځیان یې ښودلي وو چې دا به وباسي دوی په خپلو خبرو کې صادق نه یو جانب کله ویل کېده چې د افغانستان یو عسکر به نه پاتې کېږي موږ دلته د پاتې کېدو ډېره ګیره په دې برخه کې د چا نه کېږي امان صاحب د امریکا نه ډېر د یو افغان په توګه باندې د چارو د شلونکو په توګه باندې د دې خبرو د بهیر صاحب په خبره د ځنډېدو یا د تعطیل له امله او داسې ویره ده چې یعنې خبرې لغوه شوې بعضې خلک یې د لغوې په ځکه هغه مشکلاتو ته په کتو سره داسې خبرې کوي پړی په چا ور اچوئ هغه هیلهمندي چې د افغانانو وه د سولې دې خبرو ته دا د منځه تلل دغه امیدواري پړی د چا په غاړه ده تر ډېره پښتو کې یو ډېر ښایسته بیت دی وایي ګیله د خپله یاره کېږي زه به د بل د یارۍ څه ګیله کوم موږ د بهرنیان نه ګیله نه کوو بهرنیان خپل پلانونه عملي کوي خپل پروګرامونه عملي کوي هغوی د خپل پلان مطابق روان دي خو طالب جانه زموږ ګیله ستانه ده ته ځان افغان بولي د دې وطن بچی ځان بولي باید د دې وطن د خلکو په غم کې شریک اوسي که واقعا ته په دې غم کې شریک یې تا باید ډېر انعطاف کړی وی که امریکایان یو قدم شاته تلي وی ته باید 2 قدم تقریبا 3 ځلې سهیل شاهین دا خبره وکړه چې ډېر ژر به افغان ملت ته یو ښه زیری ولري بالکل دا ما او هغه ژمنه کې هم پاتې راغله څه شو هغه زیری څه شو هغه بد خبر چې افغانان په تمه او پیدا افغانان چې همدغسې به کېږي د هماغه نتیجه راووتله بالاخره موږ د امریکایانو نه ګیله نه کوو موږ د روسانو نه ګیله نه کوو موږ د پاکستانیانو نه ګیله نه کوو طالبانو نه کوو چې افغانان موږ خپل طالبانو نه ګیله کوو چې تاسې د دې وطن اولاد هستئ او تاسې ټول ملت ته دا ویلې چې موږ د افغانستان د جغرافیې دپاره د افغانستان په افغانستان کې د اسلام دپاره د افغانستان د هغه ارضي تمامیت دپاره د استقلال دپاره موږ مبارزه کوو جګړه کوو پس د جګړې نه وروسته داسې یو زمینه تاسو ته الله تعالی مساعده کړه چې دغه د هر څوک چې راغلي وو چې تاسې ورته یرغلګر وایي دغه خلک دې ته آماده شو چې موږ وځو موږ سره دا خبرې وکړو خبرې ورسره خو ته یو قدم شاته نه شوې د دې نه معلومیږي چې ستا په زړه کې هم د سولې دپاره ډېر کم خیال او مننه امان صاحب بهیر صاحب ته ورځو بهیر صاحب مخکې پوښتنه خلیلزاد نه وه خو خیر خلیلزاد به زه بیا موږ له تا نه وکړو یو د امریکا د ماتې خبره کېږي چیرې امریکا د ماتې مسله دلته څرګنده وی نو دیو به دغې بریدونو باندې ځان غلی نیولی وی او مخکې به تله دیو ډېر جدي غبرګون ښوده خاص ډول دیو د امریکا ولسمشر ټرمپ هغه کوم ټویټ چې کړی اعلامیه د هغې کې یادونه د خپل د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو شوې چې په هغې سره د طالبانو د مشرانو سره خبرې لغوه کړې چې دوی وویل خپل په ټوله کې دغه څه پیغام لري چې امریکا د خپل یو سرتیري لپاره چې هغه دلته وژل شوی دی هغه بسته 9 پړاوه خبرې یا یې ځنډوي یا هغه د دوی د مشرانو سره هغه لیدنه لغوه اعلانوي یعنې دا څه پیغام لري او د افغانستان په راتلونکي ته څومره هیلهمندي شته څومره اغېز به وکړي په خاص ډول په ولسمشریزو ټاکنو باندې چې موږ یوه ډېره مهمه پروسه په مخکې لرو او یو بله پوښتنه که همدلته اضافه کړو ملالۍ بهیر صاحب نه به دا پوښتنه وکړو چې د افغان نظام ولسمشر اشرف غني اختلافاتو خبر هم شوې وه د خلیلزاد سره د هوکړې په سر باندې دا خبرې ځنډ د افغان حکومت فشارونه به وي مخالفت به وي د افغانانو په ټوله کې که نه 100% کې د امریکا د ګټو خبر وه د سولې د خبرو ځنډېدل پوښتنې خو ډېرې شوې ته ځواب ولنډه کې اصل کې یو مسله دا ده چې دغه ټرمپ چې کوم غبرګون وښوده ما مخکې وویلې چې ولسمشر د دغې هغه کوم هوکړلیک متن چې راوړی و د دې په وړاندې چې افغان حکومت کوم غبرګون وښوده حتی امریکایان هم حساس کړل چارواکي او تر څو غبرګون وښیي نو دا د افغان حکومت دپاره یو ښه لاسته راوړنه کېدلی شي چې دغه هوکړلیک یې وننګوو دلایل موجود او د دوی په ګټه باندې پای ته ورسېده خو د دې ټولو باوجود که موږ چېرته واقعا د سولې بحث راخلو او پرې خبره کوو نو اولینی کس چې
د سولې بحث یې په رښتیني ډول باندې راپورته کړ، هغه ولسمشر و چې د خپل حکومت په اوایلو کې بیا د ملګرو ملتونو په عمومي جلسه کې دا خبره وکړله چې دوه قشره چې دي، دوه مسایل چې دي دا په حاشیه کې دي، دا به زه متن ته راوړم. یو ښځې دي چې د افغانستان د سیاست او د افغانستان د اقتدار په حاشیه کې ساتل شوي، دا به زه محور ته راولم. او یو سوله ده چې یوازې په خبرو او بحثونو باندې څرخي، دا به زه متن ته راوړم او د بحث عمده موضوع به یې ګرځوم او همداسې هم شول. حتی په د 2014 په ولسمشریزو مناظرو کې، د ولسمشریزو ټاکنو په مناظرو کې هم د سولې په بحث کې دا خبره کړې ده او ویلي وو چې سوله متن ته راوړم. نو اساسي خبره دا ده چې ولسمشر چې کومه سوله غواړي، هغه نو که څوک بادر کوي او په دې باندې ژور فکر وکړي، رښتیا هم هماغه سوله چې سسټینیبل پیس یا پایداره سوله یا دوامداره سوله چې هغه داسې یو فضا رامنځته شي چې هیڅ ډول تاوتریخوالی موجود نه په سیاسي لحاظ باندې او نور ټولنیز لحاظ باندې خو تاوتریخوالی موجود دی. دې ته خو بیا بیل کار د ولسمشر اشرف غني افغان نظام په ټوله کې د هغه د غوښتنو له امله د سولې دپاره متحد هم دی او د سولې دپاره یا دلایلو له امله امریکا هم دا خبرې ځنډولې وي بعضې مشکلات، او دا خبرې کېدلې په دې رسنیو کې په فیسبوک کې عوامو خلکو له خوا نه. تاسې به توضیحات په دې برخه کې ورکړئ چې ولسمشر ګوندې د چوکۍ مینوال دی او د خپلې چوکۍ د ساتنې په خاطر باندې دا خبرې کوي چې دغه ډول سوله چې شرایط پکې دغسې وي د افغانانو په خیر نه دي، دا ځکه موږ نه منو. څنګه وضاحت ورکړئ؟ د چوکۍ لپاره خو هغه وضاحت ورکړئ چې دا چوکۍ د چا شخصي ملکیت نه دی، دا د افغانستان د ملت ملکیت دی. دا د ټاکنې راروانې زه د ټاکنو د لارې راغلم، په دې چوکۍ کې ناست یم. که ملت ماته ووایي چې دې نه کوشه زه کوزېږم، خو زه د بل چا په خوله نه کوزېږم، ځکه چې دا واک ماته ملت نه دی راکړی چې ته د بل په خوله کوز شه، ځکه زه ملت کېنولی یم په دې چوکۍ. نو د هغې دپاره دا دلیل واضح او روښانه دی. او اوس دغې خبرې سره ټول هغه ابهامات چې د ټاکنو په اړه موجود و ټول ختم شول. اوس به ټول ځو شپږم د میزان باندې صندوقونو ته به ځو، رایه به اچوو او د راتلونکي دپاره به خپل زعیم ټاکو، خپل ولسمشر به ټاکو د راتلونکي دورې دپاره. نو هغه ابهامات ختم شو په دې څرګندونو سره. پاتې شوله یو بله خبره، که چېرته اساسي نقطه دا وي، وخت هم کم دی بهیر صاحب، که چیرې طالبانو له خوا نه د ټینګار په امارت باندې وي او امارت وضاحت او د جمهوریت ترمنځ توپیر تاسې په یوه اساسي نقطه کې ورکړ چې هلته یوازې د څو کسانو له خوا نه یو مشر ټاکل کېږي او ملت ته وایي چې تاسې مشر شو ویې منئ، او جمهوریت کې د ټول ملت له خوا نه مستقیم رایه باندې ولسمشر ټاکل کېږي او بیا ولسمشر شو، څوک پې اعتراض هم نشي کولی. طالبانو ولې په دغسې سیستم باندې ټینګار کولو؟ له ټاکنو نه ویره لرله که نه هغه شرعي مسله په دې کې وه؟ دا په هغې پورې اړه لري له ستاسې نظره هغوی د دې دپاره څه دلایل لري، خو په ټوله کې خبره دا ده چې موږ باید طالبان هم باید د دې نه ویره ونه لري که چېرته دوی واقعا په دې باندې باور لري چې ولس له دوی سره دی یا د ولس اکثریت له دوی سره دی، دوی کولی شي راشي ټاکنو ته ودرېږي، رایه واخلي. او که چېرته دا باور نه موجود نو طبیعي خبره ده چې دغسې ویره به موجوده وي چې نه غواړي څوک جمهوریت لکه باور نه دی موجود. بلکل اما د پیغام خبره وکړه چې دا څه پیغام لري، خاص ډول هغې چاته چې دلته په افغانستان کې هره ورځ سلګونه خلک وژني، مګر امریکا د خپل یو سرتیري لپاره چې دومره جدي همدا خبره کوم، همدغه کوز خپرونې وخت بیخي پای ته رسېدلی، په طالبانو باندې غږ کوم او ټول لس پې غږ کوي. د ټول لس ارزو همدا ده چې دلته موږ ګورو دغه جګړه چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ روانه ده، په دې کې بې شمېره افغانان هر ورځ موږ وینو چې وینې تویېږي، د لاسه یې ورکوو. هغه د خپل یو سرتیري دپاره د سولې ټول هوکړلیک لغوه کوي، مګر موږ نشو کولی چې د خپل وطن د خپلو وطندارانو د ژغورلو دپاره د خبرو میز ته کینو، خبرې اترې وکړو او تفاهم ته سره ورسېږو. یعنې په کار دا ده چې نور د وینو تویولو مخه ونیسو. په همدغه پیښه کې چې په کابل کې وشوله 11 ملکیان وژل شوي افغانان دي، مګر امریکایي د خپل یو سرتیري دپاره واخیسته ټول هوکړلیک لغوه کړه، 11 افغانانو وینې حاصل. امان صاحب هم وروستیو کې د دې نظره ما اخلو فقط همدغې هدف چې څه ورکولی شي، څه نور وخت پای ته رسېدلی. زمونږ دغه غوښتنه دا ده چې موږ که هر څوک په هره جامه کې
او زموږ ملي ارزښتونه د خپو لاندې کوي زموږ ملي ارزښتونو ته ارزښت نه ورکوي او خپل هغه ارزښت که د قدرت مسلې که د هر شي مسلې هغه په نظر کې ساتي موږ د هغې سره موافق نه یو موږ یوازې او یوازې د افغانستان تاریخ د افغانستان جغرافیه د افغانستان د ملت دپاره او د افغانستان د ارزښتونو دپاره چې څوک هلې ځلې کوي موږ د هغې ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو ښاغلو د استاد همایون امان او ترڅنګ یې عباسین بهیر صاحب له تاسو چې راغلی په دغې مهمه مسله مو موږ سره بحث وکړ له تاسو هم ډېره مننه درنو لیدونکو چې خپرونه کې مو اړیکې ونیولې او خپل نظرونه پوښتنې مو له موږ سره شریکې کړې د 9 بجو خبرونه به درته هم صفت الله محبت وي محبت صاحب ستړی مه شئ سهار د بخیر او د نن سهار انعکاس خپرونه همدلته پای ته رسوو ښې شېبې ښه ورځ د خدای په امان